ورکېږئ موږ هم څه کوو دا د جومات ملیان هم ساتلي جنازې به موږ یو ملا ته مې ویل هلته خو د اجړا جنازه وکړه ویل اجړاګان چې چېرته اجړا مري ما ته وایي چې زه یې جنازه کوم مال ولې ویل خدای په راستۍ که نه اودس کوم او نه خدای ته ویم چې ویې به خو الله اکبر ویم او د اجړاګان ډېر راغلي مال راکړي پتو کړ تاسو قسم په خدای چې نن په اودس کې جنازه کوي دا امامان راوالم یو ملا در پسې مړ یو ژوندین تباه ما ویل چې نکاح یې ته پسې څه چل کې ویل زه په نکاح کې ایجاب او قبول نه کوم زه هغه واده والا ته یم چې د آخره دې قبوله ده و هغه وایي چې او زه مبارک خر له مې خره نکاح کړه نن د دې ښځو د خرې مثال خر ته په نکاح کې سوچ کوي ورته فکر وکړئ ورته تباه به شئ غرق به شئ ټول عمر به م تباهي والله العظیم په وینو به ژاړئ او بیا به م د اختلاف اوس د انسان د پیدایش غرض څه دی او دا شی هر انسان ته محسوس کول پکار دی که یو سړی غوا والي او هغه د شکل نه ډېره ښایسته وي خو پای نه کوي دا غوا به څوک وساتي وایي تاسو داسې ما ته ګورئ لکه چې ګنګس یې څه کوي ساده دي نه خو ټول په یو اواز ووایي که یو سړی میخه والي او هغه د شکل نه ډېره ښایسته وي خو پای نه کوي دا میخه به څوک وساتي ځکه چې اصلي غرض د غوا نه د میخې نه د چیلۍ نه د ګډې نه وغیره وغیره اصلي غرض چې دی هغه پای دی نو چې پای پکې نه نو مالک وایي چې زه ستا ښایستهوالی څه کوم ځکه چې کوم غرض له ما اغوستی غرض په تا کې نشته او پوره کېږي نه در باندې نو یا خرڅه کي او یا کساب لور کې حلالی تا ته چې پروردګار په ټول کائنات کې ښایسته شکل در کړی دی او په ښه قامت او جسامت یې پیدا کړی نو چې کوم غرض له ته خدای پیدا کړی او هغه غرض تا نه پوره کېږي نو ستا ساتل پکار دي اوس ستا متعلق غرض چې دی هغه پروردګار عالم په خپله ویلی چې ما ته څه له پیدا کړی ما ته څه غرض له پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما جن او انس دې د پاره پیدا کړی دی چې دې به زما عبادت کوي د ده ژوند چې دی هغه به ما ته وقف زه چې څه وایم هغه به دی کوي چې زه څه وایم او هغه دی نه کوي او دی زما تابعداري نه کوي نو ما ته د ده څه ضرورت دی خدای ته ستاسو څه ضرورت دی که ضرورت دی خو ستاسو خدای ته دی که نه ستاسو خدای ته حاجت دی د خدای تا ته حاجت شته نو زما عزیزانو د خپل خلقت غرض وپېژنئ اوس ته وایې چې زه خو مونځ اودس کوم ستا هره ادا چې ده هغه به د خدای رضا وي هر ادا که ته دکانداري کې دا ادا به د خدای رضا وي په ایماندارۍ به یې کې که ته نور تجارتونه کوې که ته ټیکهداري کې که ته افسر یې که ته حکمران حکومت کې هر څه چې کې دا هر شی به د خدای رضا وي حکومت به څنګه د خدای رضا وي حکومت به داسې د خدای رضا وي چې ته د ملک حکمران یې نو تاله به د شپې خوب نه درځي چې یا الله زما په دې رعیت کې هسې نه چې څوک اوږې اوده شوی نه وي یا الله جمع دی هسې نه چې زما په دې حکومت کې چېرته څوک بې بړستنې پروت نه وي دغه شی خلفاء الراشدینو عملا ثابت کړی عملا څنګه ثابت کړی حضرت عمر ته چا غوړي راوړه داسې ورته کته چې دا څه شی دی وایي جی غوړي دي دا خو ډېر ښه شی دی خو په خدای قسم که تر هغې پورې وخورم چې تر څو پورې ما ته دا پته نه وي لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړي دي نن عزیزانو د خپل ملک ته ګورئ چا سره دا احساس شته زه ملا یم ما سره دا احساس شته و دا احساس خو حضرت علی او بی بی فاطمه ما سره کوي زه ملا یم ما له څوک راشي دلته چې ملا صاحب وګیم او زه ورته وایم زارو کېږه خو را کار نشته ته شیخ ته حاجي ته پیر صاحب په خلوت کې ناست او به کې څوک داسې اوس دا ایمان به مونږ څنګه پیدا کوو حسنین بیمار شو بی بی فاطمه او حضرت علی نظر ومنلو
دا وی چې یا الله کدا دواړه دې جوړ کړه نو په موږ د نظرې چې موږ به 3 روزې سات په خوا به د بیماری علاج چې دی هغه صلات حاجتو هغه به نظر او نیازو هغه روزې وي بیمار به جوړ اوس زمونږ د بیماری علاج چې دی نه مونځ دی نه روژه ده نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو مونږ به 3 روزې نیسو خدای جوړ روژه یې ونیوه ماښام له حضرت علی لاړو کجوري او ستوان ماښام سره جماعت تیار دی دروازه کې आवाज وشو چې مسکینان یو اوږي حضرت علی هغه تمام رو جماعت اوچت کو او بار یو راغیله ورکو تیرې تاسو په ایمان وای چې اولیاء د زمانه ځان ته وای د څه بو چې تا ځان له پکوړی وخی او اچار او چټنان دی او بار سو आवाज وکړي چې مسکین ما وګم او ته دا ټول جماعت اوچت کې تاسو د خاصه سرونه در پوری دی ګرځي را ګرځي نور خو سشتان ته چې ټول پاکستان باندې نظر زغلانو نو د میراث کې یو مسله راځي رئیس اعتباریه سر نه یو پشمار کی نو زمون سر په ایمان کستا پشمار کی په ټول پاکستان کې دا احساس خو هغه چا سره به وي چې چا خدای په اصلي معنو کې پیژندلی هغه خلقو سره به دا احساس ټول جماعت اوچت کو غیږي ورځم نهار وا شپم 13 شو پښمنی لم څنو سبا بیا روزه سبا ماخام بیا چې جماعت تیار کو په دروازه کې आवाज وشو چې یتیمانی او بي حضرت علی بیا ټول جماعت اوچت کو بار یو راغیله ور ځنه ورځم نهار 13 شو شپه بیا نهار سبا درې روزه ماخام چې بیا جماعت تیار شو بیا په دروازه کې आवाज وشو دا د الله د طرفه امتحان دی دا امتحان دی تماشا کا आवाज وشو بار چې اسیران یو وګي حضرت علی بیا ټول جماعت اوچت کو بار یو راغیله ور دریش په او درې ورځې نهاري د نظر پر روزه کې قران راغی د اسمان دا حضرت علی او بیبي فاطمه سوکړه یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا يوفون بالنذر بی بی فاطمه او حضرت علی په نظر وفا وکړه دا ولی په نظر وفا وکړه ځکه چې دوی یریده د هغه ورځې نه کان شره مستطیرا چې دا هغه ورځ شر به په ټوله دنیا باندې عزیزانو د قیامت یو ورځ قرآن ویلی ده چې 50,000 هغه 50,000 کال هغې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کالو یو میاشت به د دې میاشتو د 50,000 میاشتو یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 اوس ضربونه پکې ورکوي چې دا یو ورځ به اربونه کالی دا یو ورځ کان شره مستطیرا چې د دې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې دا خلک به ولاړي دا د خپو غوښې به په ځمکه پورې پاتې کېږي او سر کې به مازغه داسې خوټ کېږي لکه وریجې چې په دیچکي کې خوټ کېږي دومره به تنګ شي دا خلک وایي به چې یا الله جهنم ته مو لېږه خو دا حساب زر وکړه دومره به تنګ شي اوس دوی په دې نظر د دې ورځې د یارې وفا وکړه او دا خوراک چاله ورکړو مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین لا و یتیم لا و اسیر لا زما عزیزان وای په ایمان چې په موږ دې دا معراج شروع کړي دا معراج او دا تنګه په دې ځمکه پورې مګي چې وینه تیر وباسي او جماعت درته تیاری او دار आवाज شي چې وګایم ور دې کوي چاله دې دبګړای کې یو غل د چا جیب والے نا تانیدارونو او مولا لراوستو چې د تلګ نصیحتو کا پردي جیبونه وایي مولا ورته برادر د سیمه کاوه ورته مولا سے په آرام کېنه چې دا تاو بل تاو ګورم ځان راته کاکا سے ښکاري
تاسو شپه ورځ د خلکو جیبونه وهئ په مړو کې تاسو وهئ په ودونو کې تاسو وهئ په امامتو کې تاسو وهئ شپه ورځ جیبونه پردي وهئ خیر دی که زه وګیم او یو جیب مې غوڅ کړ نو کافر شم نو زما عزیزانو ځان نه کاکا صاحب مه جوړوئ تباه به شئ وګوره ترک یو ملک دی او ډېر طاقتور ملک دی بېدیني پکې انتها ته رسېدلې وه ګیرې والا یې نه پرېښو ښځو به پتلونونه اچول ښځو به د هلکانو غوندې سرونه جوړ کړي وو دا تبلیغ والا به چې ورتله دا یې نه پرېښو یو ګړچ والا خدای ورک یو ګړچ په یو ګړچ کې 1.5 لک خلک تباه شو زلزله پرې راغله او بله ورځ بل ګړک والا خدای ورکړی خلکو د 10 بلډینګونو نه لاندې ټوپونه دا ګړچ خدای پاکستان ته ورکولی شي که نه دا چا چې 10 چته بلډینګونه جوړ کړي دي دا ګړچ خدای پاک اغیلم ورکولی شي لیکن والله علم بالصواب چې دا ډیل خدای پاک تر کومه حده پورې دوی ته ورکړی دی روس وګورئ یو عظیم او طاقتور ملک چې امریکا به تیارېده پرون پکې د ورځې یو دماکه شوې ده بېګا پکې بله دماکه وشوه په دې یو هفته کې 4 دماکې پکې وشو سړی نشي معلومولی چې دا بمونه راکې څوک خلاصوي د الله طاقت مقابله روس کولی شي د الله د طاقت مقابله امریکا کولی شي زما عزیزان طاقت صرف یو د پروردګار ذات دی بس نور هېڅ نشته دا مونږ هسې کدوان یو مونږ داسې شی یو لکه یو بنګړیواله ښځه ناسته وه نو بوجۍ کې بنګړي پراته وو نو یو سپایي والا لته ورکړه ویل ترورې دا څه دي ویلې بچیه که یو لته دې بله ورکوي سم دي ته د بنګړو بارې ته د خدای د طاقت مقابله نه شي که ځان ته ډېر لوی بدماش وی یو ګولی د علاج دی چینګه خوله بیا پروت که ځان ته ډېر لوی سرمایهدار یو فالج د علاج دی که ځان ته ډېر لوی حکمران وی یو ګرچ دی د دې د علاج تړک شي په دې زړه کې خو چې تړک شي ډاکټران ورته وایي چې هله د دې علاج نشته بایپاس کراچۍ ته بایپاس ته بوځي هغه وایي یاره دا په بایپاس هم نه کېږي لندن ته یې بوځئ یو ګړچ دې دی کې دله درکړي په دغه ځای نو بیا دې لندن ته ورسوي څه چل شی هلکه جي هارډ اټیک پې شی په دې سربو هارډ اټیکونه ډېر کي نو زما عزیزانو هغه کوم طاقت دی تا سره چې ته به د خدای د طاقت مقابله وکړي شته هېڅ نشته ځان ته څه وایي خو چې یو ګړچ شي بیا داسې پروت اسپتال ته تللی وم یو مریض تپوس ته یو سرب پکې پروت و څوک دی لکه ما دا پلانې دی چې ورغلم داسې مال څنګه چل دی مال ته خو به په لاره داسې روان وي چې تا به ویل چې بس دنیا یې ورانه کړه په ارام کښېنه زمونږ دا بالا ماڼۍ ده دلته هم نیغکي ډېر دي دی ته بالا ماڼۍ وایي چې دا مونږ پکې اوسېږي نیغکي ډېر دي داسې روان خو چې ټوس شي ټوس سرک یا د سرک په غاړه باندې داسې پروت زما د 500 کالو تجربه ده دلته چا چې داسې کړي نو ټوس سره مې بیا په سرک باندې چینګه خوله لیدلی دی پروت زما عزیزانو هر څه پرېږدي یو خدای ته متوجه یو خدای ته بل هېڅ نشته که په دنیا کې دی هم دغه خدای به دې په کار راځي او که په آخرت کې دی هم دغه خدای به زه به تاسو ته نن نواز شریف قیامت برپا کړی دی په ټول پاکستان قیامت زه به د ده انجام هم درته ښیم کوم انجام چې په 50 کاله کې د نورو حکمران هغه انجام به د دم کېږي پرون راته چا ویلي چې یو تیل راوتي دي کوم ځای کې ویښته نه کېږي او په هغې ومږې نو ویښته پې وشي نو زړه کې مې خیال راغی ما چې نواز شریف ته خط ولیکم چې هلکه راشه که دا ګنجی سر دی ویښته پې کوې نو دلته یو حکیم راوتی دی هغه څه تیل راایستي چې ده کې څومره هوا ده دی وایي د بوټو صاحب هم دا یو ټکی کولو چې مای میجارټي طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام دا عوام ما دا عوام لیدلی دي چې د وخت کې په قصخانه او کابلی کې لاټي چارج شروع شي د پولیس ما د دوی منډې لیدلي دي کابلی کې جلسه وه ما پکې تقریر کول سینماګانو څه باس پکې تاسو اول وګورئ دا سینماګانو والا دی الله پاک په فالج والي کې خدای د دوی هلاک کړي چې هلاک شي د ټول ملک ته خو سینما معلومه ده که نه نو بیا د په ټانګه او ډټسن کې فوټوان ایښي
دا غدمتوب نامه پکې لیکلي او دننه پکې یو ارامي کېنولې ډولکي والا او غړچه 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 دا لوبه په پلانکي سینما کې لګېدلې ده. دا د سوکمار زامنو ته اعلان کوي چې پلاني سینما ته بیا راشي. تاسو خیال ده نن ټول ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی. ټول ملک هغه بېدیني پاتې نه شوه چې کومه په دې ملک کې نشته او زمونږ په دې وطن کې نشته. اوس د څه کوي علاج بل نشته. دې ملک ته به سکون نه نصیب کېږي. کله به ټیرونه سوځوي په سړک باندې، کله به جلوسونه وباسي، کله به په ټیر ګیس. دا چا کړي؟ تاسو کړي. زه چې چاله ووټ ورکړم زه به د هغه ورمېږ مات کړم چې هغه د داسې ذلیلې اسمبلی کې بیا کېږي. نن دې اسمبلی ته دا پته نشته چې دې سړي سال جوړ کړی، دې سړي د دې ملک نه سال جوړ کړو. نن ته د هندو د جواب نه خوار شي. هندوانو نه دې نیولی ځای بیا واپس پرېږدو. ته د هندو د جواب نه یې. بله ورځ مې بالا ماڼه کې یو سړي ته یې مال دلته کښېنه په ارام اوسه، دلته بدماشي مه کوه. بدماشي ته کې ورشه په کشمیر کې هندو سره وکړه. ته د هندو د جواب نه یې. 50 کاله کې د برغني کشمیر دی تا وانه غسته. تا به چغې والې چې مای میجارټي. هغه میجارټۍ والا بنګال چا کټ کو د ملک نه؟ بنگال ولې تا نه کټ شو؟ تا میجارټي خو وکړه. نو دی وایي چې میرے ساتھ باری مینډیټ ہے. مینډیټ دا مینډیټ به وي او د الله قهر به دې راونیسي او میک به مینډیټ به وي درته او د خدای قهر او غضب به دې راونیسي. نو زما عزیزانو څومره چې د سړي وس دی دومره د خدای نه یریږئ. 24 ګنټې خدای ته متوجه شئ. که ایران د ترک خدای په 1 لک او 2 لکه خلک په زلزلو تباه کولی شي نو هغه خدای په پاکستان هم په زلزلو ته نه شي کولی. طوفان پې راوستی شي، دریابونه پې راوستی شي، سیلابونه پې راوستی شي نو خدای ته متوجه تباه به شئ. او تاسو غریبان چې یئ ستاسو خو دین دنیا خراب. دنیا کې مو د روټۍ درک نه لګي او آخرت لم څه جوړ کړي نه دي. نو آخرت تم تباه دی او دنیا دم تباه ده. که سرمایهدار په قیامت کې رونیوی شي نو دنیا کې خو مزې کړي دي که کور د وران شه نو ته به ولې رانیوی کېږي په قیامت کې. نن غریب د سرمایهدار نه زیات بېدینه دی. غریب د سرمایهدار نه زیات دم دی. کم کنجرتوب او دمتوب دی چې غریب یې نه کوي. په کرایې باندې VCR او ټلویزیون دا خلک کور ته نه وړي ټول کوي یې که نه په کرایې. نورې سوټي ټپې زوی د سور بچی چې دی د شپې ټلویزیون پې اوږده کړی او VCR یې لاس کې نیولی او وړي یې چې دی د شپې ښځې ته یې غږوي. پردي سړي ورته ښایي راښایي. دا داسې ملک دی داسې قوم.